السلام علیکم. ښه راغلاست د لینک ای کامرس اکیډمي یوټیوب چینل ته چې دلته موږ تاسو ته چې کوم د امازون نه کروشل ټاپکس دي هغه به په وړیا ډول تاسو ته انفارمیشنز پرووایډ کوو. نن ورځ چې کوم ټاپک دی دا د هغو کسانو لپاره دی چې د امازون په هکله یعنی زیرو نالج لري. نو د دې سیشنز په تکمیلولو سره تاسو به ډیر د امازون چې کوم بیسکس دي تاسو سره کلیریفای بشي. که تاسو متوجه شئ دوستانو په دغه ټاپ کې ما یا فرست سلاید کې ما لیکلی دی ای کامرس. ولی ما امازون نه دی لیکلی، انشاءالله چې په روان سلایډو کې تاسو ته به هر څه کلیریفیکیشن ووسیږي. او د نن ورځ چې کوم سیشن دی دغه لاندنی ټاپک یا چې کوم آبجکټیوز دي دې کې به هر څه کلیریفای تاسو ته ووسیږي. راځو موږ تاسو سٹارټ کوو د دې نه چې ولې د دې ته مخه چې موږ تاسو خپله ای کامرس پلیټفارم ووایو، ولې موږ تاسو بزنس سټارټوو. وای ولې بزنس؟ ګوره زموږ تاسو چې کوم افغاني ټولنه ده یو شی واقعیت دی چې وظیفه په ډیر سختی پیدا کیږي. زموږ تاسو شاوخوا 14 کاله یا بعضې 18 کاله بعضې 20 کاله تعلیم کوي، خو د تعلیم این دی کې چې دی وظیفه په ډیر مسایلو پیدا کیږي. یو خو دا وی چې یو خو مارکیټ ډاون دی، وظیفه کمی دی. دویم دا دی چې وظیفه پیدا کیږي پکې ریلیشنشپ ډیر سخت لازم دی چې موږ تاسو یو تعداد واسطې ورته وایو. نو دی وجه نه عوام په سټریس کې ځي او وایي چې ما تعلیم څه شی وجه نه وویله. ګوره نو دی صورت سره بزنس تاسو لپاره بیسټ آپشن دی. بزنس کې کوم مزې وي هغه به زه اوس تاسو ته ون بای ون ووایم. ګوره لومړنی خو دا دی چې بزنس چې دی جاب نه دی. بزنس چې دی ستاسو هیله ده، ستاسو امید دی. هغسې یو شی دی چې تاسو هیڅ کله نور داسې تصور وکړئ چې تاسو کله بزنس سټارټ کړئ چې هر ډول بزنس وي په هغه کې تاسو نو ټینشن د دې نه لرئ چې باس به زه به ورته چاپلوسي کوم، باس که چاپلوسي ونه کوم یا مطلب وظیفه مې به د لاس لاړ شي، یا دا چې زما وظیفه چې د لیمیټډ ټایم لپاره دی او یو میاشت یا مثلا یو کال دی نو زه به جابس د لاسه ورکم. نو دا سټریس یا بورډن ستاسو په ذهن کې به نه وي. راسئ تاسو امازون سټارټ کړئ او دا ټینشن په ذهن کې نه لرئ. صحیح شو. دویم زمونږ تاسو دا چې کوم ډے ټو ډے ژوند دی که څوک په جابس کې مصروفه وي نو د هغې لپاره یو بل مسله دا ده چې دی 8 بجو نه تر 4 بجې پورې کار کوي. هغه چې هماغه وایي چې 9-5 چې دی هماغه 8 غنټې به خلکو ته کار کوي او بیا چې کور ته راځي ډیر خسته وي او دی نشي کولی بچیانو فامیل ته وخت ورکړي چیرې او همداسې به دوستان چې کله پر تاسو آواز کوي او تاسو نشي کولی هغه ته ټایم ورکړئ چیرې چکر یې لاړ شئ لکه مثلا بامیان، نورستان، دا ځایونه. زه به ستاسو نه یو سمپل کوېسچنز پوښتنه وکړم. تاسو ځان سره تصور وکړئ کوم وخت و چې تاسو کوم وخت مثلا 2 هفتې رخصت 2 هفتې تاسو خپل فیملی ته ورکړي، فل فیملی ته، یا 2 هفتې خپل دوستان یا یو هفته مو دوستان ته ورکړي. اوبویسلی ډیر شاید میبي په عمر کې یو ظلم تکرار شوی نه، ځکه دا جابس چې دی پکې یو ورځ ژوند دی او هغه کومه ورځ ده هغه د جمعې ورځ دی. نور ورځې چې دي 6 ورځې به هغوی ته ژوند کوئ او ټایم فیملی دوستان ته نه ورکوئ چې دا ډیر یو غټ بورډن دی. نو تاسو داسې تصور وکړئ چې کله بزنس سټارټوئ تاسو کوئ شئ خپل فیملی ته، همدارنګه کوئ شئ چې خپل دوستان ته ټایم ورکړئ او په بزنس سره حواله دا دی چې هر کله تاسو وغواړئ چټي ورکو اخیستی شئ. سمه ده. بل بزنس چې دی د هیلو او امیدونو حاصلولو ځای دی. ګوره که تاسو په ژوند کې هر هیله او امید لرئ هغه ته پیسه پکار ده او پیسه په جابس مونږ تاسو په ډیر سختی کولی شو خپل هغه ډے ټو ډے لایف چې کوم ایکسپنسز دی هغه افورډ کو، د هغه نه اباو مونږ تاسو نشو کولی. نو دی وجې نه که غواړئ که یو څوک غواړي یو باډي بلډر شي، یوټیوبر شي، یا داسې یو کنسټرکشن کمپنی جوړ کړي، یا داسې یو ډاکټر یو هاسپیټل سټارټ کړي، نو بزنس بیسډ آپشن دی. سمه ده. نو تاسو داسې تصور وکړئ چې تاسو د جابس په قصه کې نه
فیملی ان ټایم اني ټایم چې تاسو وغواړئ ټایم ورکولی شئ. په ژوند کې چې کوم هیلې او امیدونه دي تاسو کولی شئ هغه هیلې امیدونو ته ورسیږئ. نو همدغه وجه دی دغه ته مونږ وایو چې د پاچاهي ژوند. یو پاچا چې دی هر کله چې وغواړي دی یعنی پاچا فاینانشل فریډم لري. یو پاچا مثلا ټایم فیملی ته هر وخت وغواړي په کال کې 2-3 میاشتې متواتر رخصتي اخیستی شي، څه چې ژوند کې غواړي هغه کولی شي. نو که څوک د غلامي ژوند لري ذهنیت لري نو هغوی د کاینډلی دا کلاس پرېږدي او دا اوس د لاړ شي خپل هماغه جابس د مخ ته وړي او د همداسې خوړلو نه خوړلو او آخر د عمر ته چې کله ورسیږي هم متاسفانه دومره دوی یعنی پیسې به نشي پیدا کولی چې وکولی شي هغه خپل د مریضي د آخر د عمر تداوي کړي. دا د دنیا جابس د دنیا تر ټولو غټترین سکیم دی. صحیح شو؟ نو که څوک ذهنیت دا لري چې زه غواړم انډیپینډنس حاصل کړم، زه غواړم خپل د هغه مونږ وایو چې د قصر پاچا واوسېږي، نو بزنس بیسډ آپشن دی. اوس که په دې ذهنیت واوسېږي نو کاینډلی هغه سټوډنټس د لاین کې پاتې شي او کلاس ته سټارټ کې. صحیح شو؟ نو اوس بزنس په عمومي ډول په څو ډوله دی. ګوره بزنس په 2 ډوله دی، یو ټریډیشنل کامرس مونږ لرو او یو ای کامرس دی یا الکترونیک کامرس هم مونږ ورته وایو. ټریډیشنل چې ته وایي ټریډیشنل په معنا د عنعنوي پخواني ډول. کامرس چې ته وایي تجارت ته وایي یعنی پخواني ډول تجارت. یعنی که سمپل ورډز زه ووایم یعنی رانیول او خرڅول دی محصولاتو یا خدماتو چې په هغه کې ستا فزیکي موجودیت 110% لازمی دی. زه اوس مثلا یو مثال درکم، یو محصول دی. زه مثلا په کور کې ناست یم، زه غواړم چې 1 کیلو مالټه رانیسم. نو زه باید څه کم خپله فزیکي د کور نه ووځم، دکاندار ته لاړ شم، پیسې ورته ورکم او ورنه په کاغذ یا کارتن کې څه وکړم مالټې ورنه راواخلم. نو په دې د یو جنس په رانیولو کې په پخواني ډول تجارت کې دا فزیکي موجودیت لازمي و. لکه چې نن موږ تاسو افغانستان کې 99% ټول بزنس چې شي دی عنعنوي ډول دی. یعنی دکانونه شته او د موږ نه ورنه چې شي کو محصولات رانیسو، مثلا قیماق سو، پنیر سو، نشابه سو، هر شی سو. دویم چې دی خدمات دی. خدمات یعنی په هغه کې ستا موجودیت لازمي دی. 110% باید ته عمل ته ووسېږي. که غواړې مثلا یو کورس دی تا ته خدمات درکوي چې انګلیش زده که یا مثلا کمپیوټر زده که یا مثلا نور مسایل زده که، نو هلته ستا موجودیت لازمي دی. که ته په چوکۍ کښېننې نو ته نشي کولی شی زده کړې، ته نشي کولی هغه خدمات حاصل کړې. نو پخواني ډول تجارت که څه محصول اوسېږي او که څه هم خدمات اوسېږي په هغه کې ستاسو فزیکي موجودیت لازمي دی. صحیح شو؟ دا شو ټریډیشنل کامرس. اوس دنیا شف شوې ده الحمدلله. د کوم ورځ چې نت راغلی دی یعنی انټرنیټ 1984 کې یعنی 1984 کې چې کله لومړي ځل اسټابلیش شو د هغه وخت نه وروسته دا انقلاب رامنځته شو. مثلا زه یو مثال درکم. اوس موږ تاسو وویله چې دغه ای کامرس داسې تعریفولی شو چې رانیول او خرڅول د محصولاتو یا خدماتو د انټرنیټ په وسیله. یعنی د انټرنیټ په وسیله موږ تاسو کولی شو چې خدمات راکو. یعنی په دې کې فزیکي موجودیت ستاسو لازمي نه دی. اوس به زه دې سره زه یو دلته مثال مې ورکړی. ګوره یعنی زمونږ تاسو چې کوم ټولنه ده تر اوسه هم په فزیکي کورسو کې ځي او هلته زده کړه کوي. ولې الان چې نور دنیا شف شوې ده خلک څه کوي د انټرنیټ په وسیله د زوم د ګوګل میټ د دو په وسیله څه کوي د مختلفو استادانو نه څه کوي لرنینګ کوي. یا مثلا ته په افغانستان کې کوی شي یو د هندوستان مثلا په یو کې کې په انګلند کې یا مثلا په دا چیش کې په امریکا کې د هغوی نه یو پروفیسر وکړي یو سپیشلایزډ یو بخش کې ته ټریننګ واخلي. نو ستا موجودیت هلته لازمي نه دی په یو اس کې چې ته باید پاسپورټ ویزه واخلي او هلته لاړ شي. نو دې ته موږ تاسو چې شي وایو ای کامرس
یو بخش دی چې د انټرنیټ په وسیله دغه سرویسز مونږ پرووایډ کوو. همدغه ډول نن ورځ مونږ تاسو کوی شو چې یو جنس د رانیولو لپاره لازمي نه دی چې د یو چا دکان ته لاړ شو او د هغه نه جنس رانیسو، یعنی فیزیکی زمونږ تاسو موجودیت نه په دې کې لازمي دی او نه په دې کې. نو دې کې مثلا آنلاین مونږ تاسو څه کوو، جنس رانیوئ. لکه چې نن ورځ افغانستان کې چې کوم لوکل ای کامرس دی هغه سلولی ډیولپ کیږي. که تاسو متوجه شوي په انسټاګرام کې یو تعداد پیجونه جوړ شوي دي یا فیسبوک کې چې مثلا خپل یو کوچنی غوندې دکان جوړ کړی، مثلا د اترو دکان یا مثلا د اشپزخانې سامان دکان، نو هلته خپل اعلانات کې خلک آرډر ورکړي جنس رانیسي. که څه هم دا سټارټ دی خو دا انشاءالله د افغانستان فیوچر دی. نو اوس تاسو پوه شوئ که څوک غواړي ټریډیشنل کامرس ته شفت سي، یعنی رانیول او خرڅول د محصولات خدماتو په فزیکي ډول وکړي، نو دوی د کاینډلی لاندې لاړ شي او یو دکان دی خلاص کړي، لاندې لاړ شي که یو خدمات یې راکړي یو کورس دی خلاص کړي. خو زه چې شي وایم تاسو نور دې شي ته لازمي نه دی. د ای کامرس په ترو تاسو کولی شئ، پوه شولئ، د ای کامرس په ترو تاسو کولی شئ چې خپل خدمات او خپل محصولات د دنیا په هر کنج کې سیلز کوي د دغه افغانستان نه. نو مونږ تاسو خو فی الحال په خدماتو فوکس نه کوو، مونږ تاسو فوکس پر څه شي دی، پر محصولاتو دی. اوس راځو د ای کامرس پلیټفارم چې کوم د محصول پورې مربوط دی په درې ډوله دی. یو دی په نامه دی بی ټو بی یا بزنس ټو بزنس دی، بل دی بی ټو سی یعنی بزنس ټو کنزیومر دی، او بل دی سی ټو سی یا کنزیومر ټو کنزیومر دی. دا به انشاءالله دغه سلایډو کې زه به تاسو ته هر څه تشریح کوم. نو دا چې کوم درې دي دا موستلی هغه ماډلز دي چې کامن دي. صحیح شو؟ رالو بی ټو بی تعریفو. ګوره بی ټو بی رانیول او خرڅول د خدماتو د محصولاتو د انټرنیټ په وسیله د چیش ترمنځ، دوو تجار ترمنځ. متوجه شئ؟ زه اصطلاح استعمالوم، دوو تجار ترمنځ. زه به تاسو ته اوس یو مثال درکم. ګوره دلته متوجه شئ، مثلا زه به یو مقایسه کوم، دا د افغانان چې کوم تجاران دي هغوی څه کوي، سمپلی هغوی څه کوي، د افغانستان نه یو پاسپورت اخلي، ویزه د چین اخلي او څه کوي، چین ته ځي، هوټل بک کوي او همدارنګه ترجمان نیسي یا دا چې خپل ایجنسي ولري، بیا څه کوي، جنس پرچیز کوي او افغانستان ته څه کوي، را انتقالي. یعنی څومره مصارف شو. نو دا خو د یو سمال بزنس لپاره یو څوک چې نوی سٹارټ کی په $200-300 دی نشي کولی د چین نه جنس راوي. سمه ده؟ نو یعنی که متوجه سي افغان هم یو تجار دی او هغه چینایي هم چې شي دی یو تجار دی. پس دغه رانیول او خرڅول د محصولاتو د دوو تجارو ترمنځ د انټرنیټ په وسیله چې شي دی بی ټو بی پلیټفارم دی. اوس زه تاته دا وایم دا ځان سره ښه په غور فکر وکړه. ته ضرورت نه لري و افغانه چې ته باید چین ته لاړ شي او ټیکټ مصارف، د اوسېدلو مصارف او همدارنګه د خوراک او څښاک او ترجمان د دې مصارف ګزاف ورکړي او ته لاړ شي یو نیم ټرک یا څنګه جنس ته راولي. زه تا ته وایم ته هم دلته په افغانستان کې د انټرنیټ په وسیله ته کوی شي ایزلی جنس پرچیز کړي. دا به د کوم ځای نه پرچیز کېږي؟ د بی ټو بی چې کوم تر ټوله بیګست پلیټفارم دی، که تاسو ته معلومات چین پروډکشنز په دنیا کې ټاپ دی. نو کوم پلیټفارم دی؟ alibaba.com. دا نوم به ډیر اوریدلی او دې چیرې سره به ډیر تاسو آشنا یاست. خو د دې پلیټفارم استعمال داسې دی چې تاسو به کوی شئ چې دا اوس په افغانستان کې کینی او جنس راوغواړئ. اوس به وایي چې استاد جی دا خو تاسو وایست، خو مونږ دا عملی کړي هم دي. الحمدلله مونږ سٹارټ په $400 نه وکړئ. نو ښه جنس مو راوئ او پلیټفارم مو څه کوئ، اپلای کوئ. یعنې د چین نه ما تر افغانستان پورې جنس څه وکړئ، ویټن 50-60 ډیز په میانځ کې مونږ څه وکړه، جنس دلته راوله. دویم چې کوم پلیټفارم دی د ای کامرس هغه ډول دی بی ټو سی یعنی بزنس ټو کنزیومر. یعنی که سمپلی زه درته وایم یعنی رانیول او خرڅول د محصولاتو د انټرنیټ په وسیله د چیش ترمنځ،
د یو بزنسمن او د مشتریانو ترمنځ. یعنی دلته به یو مشتری او یو بزنسمن، بیا هم تکراروم، یو بزنسمن او یو مشتری. دا اوس مثلا دلته متوجه سئ. ګوره زه یو مثال تاسو ته درکم چې ذهن مو پرې خلاص شي. فرض مثال ما څه وکړه، د علي بابا پټرو د چین نه افغانستان ته څه وکړه، جنس راوړی. اوس دغه جنس زه کولی شم که په عنعنوي ډول لاړ شم یو دکان خلاصوم، په هغه کې جنس خرڅوم، خو نه، زه داسې یو کار نه کوم. زه کولی شم چې د آنلاین پټرو جنس څه کم، خرڅ کم، چې مونږ الحمدلله دا شی هم اپلای کړی دی چې دا یو ډیر سمال بی ټو سی آنلاین ای کامرس پلیټفارم. مثلا یو فیسبوک پیج کریټ شي او د هغې په ترو تاسو کولی شئ چې کسټمر ته چې کله خپل د پروډکټ اعلانات وکړئ او هغه آنلاین آرډر ورکړي، او زما دا په کار دی تر کور پورې ورسوئ. نو دغه بی ټو سی پلیټفارم یعنی سمپلی دغه معنا ورکوي چې تاسو د یو بزنسمن خپل یو جنس تر مشتری د آنلاین په ډول ورسولی شي، ور سیلز کولی شي. اوس د دنیا تر ټولو غټ پلیټفارمونه چې دي آمازون، ایبی، والمارټ، شاپیفای، دا ټول د بی ټو سی پلیټفارم دی. دا په یو ایس بیسড کمپنیز دي، او فلپ کارت او سنیپ ډیل هندوستان بیسড دي، او درس چې دی پاکستان کې دا د بی ټو سی غټ پلیټفارم دی چې اوس یعنی درس نور ملکو ته هم آهسته آهسته داخليږي ځکه سکسسفل پلیټفارم دی. نو افغانستان کې هم شته، خو ډیر سمال دی، په نامه د ازمو ډاټ ایف. خو الحمدلله دعا کوو چې دا پلیټفارم ښه شي، او مونږ هم یو پلیټفارم کریټ کړی دی، خو د انډر ډیولپمنټ دی. انشاءالله چې میبي وروسته دا شی لانچ کو، ځکه په دې بی ټو سی پلیټفارم که بی ټو بی دی کې سرمایه به حد زیات لازمي ده، خو سٹارټ د سمال نه اخیستل ښه خبره ده. وروسته به راشو چې ولې مونږ تاسو آمازون او ایبی، آمازون وای ولې نور پلیټفارم نه وای، دې کې به وروسته مونږ تاسو څه وکړو، پر دې فوکس وکړو. اوس رالو سی ټو سی پلیټفارم ته، یعنی کنزیومر ټو کنزیومر. یعنی دا معنا چې رانیول او خرڅول د محصولاتو د آنلاین طریقې نه د څه شي په وسیله، د انټرنیټ په وسیله. مخکې خو استاد جی تاسو به وایي چې زه پوه شولم چې د یو بزنسمن د بل بزنسمن، یو بزنسمن بل مشتری، دا سره کم مسله ده، دا څنګه یو پلیټفارم دی. ګوره زه تاسو ته یو مثال درکم. په افغانستان کې کله په فیسبوک کې مو خو اعلانات اوریدلی اوسېږي چې هلته اعلانات راځي چې وروره زما دغه موبایل دی، دغه شیشه ماته شوې ده، دا په څو ماته اخلي، یا مثلا زما موټر دی، دغه ځای زی غواړم خرڅ کم، څوک رانیسي. یعنی که متوجه شي سمپل ورډز کې مستعمل شیان، هغه څوک چې خرڅي مشتری دی کنه، هغه خو بزنسمن نه دی چې 100 دانې موبایلونه ولري، 100 دانې زاړه دا چې شي ولري، موټرونه ولري، خو سمپلی یو مشتری دی، یو ضرورت پر اساس سره خپل دغه مستعمل جنس څه کوي، خرڅي. نو اوس بل مشتری ورنه رانیسي. نو دغه رانیول او خرڅول د آنلاین ډول د مستعمل شی چې د سی ټو سی پلیټفارم دی. دی خواته یو مشتری دی، خواته هم یو مشتری یا مستعمل استعمال کننده دی. دا د دنیا تر ټولو غټ پلیټفارمونه کم دی، اولکس دی، کویکر دی، دا د دنیا په سطحه دی. په هر ملک کې مثلا انډیا کې، یو اس کې اولکس، دا ټول پلیټفارم شته. نو تاسو بیا کوئ شئ کایندلی د پریکټس لپاره د دې ټولو پلیټفارمو په ترو یو ځل لاړ شئ، سترګې خلاص کړئ چې څه شی دی دا. چې استاد جي دا ماته وایي آیا دا ریالټي لري او که نه. اوس به راشو دې ته زلمیانو چې ولې موږ تاسو آمازون وایو، ولې ایبی نه وایو، ولې والمارټ استاده موږ ته نه وایو، ولې فلپ کارت، سنیپ ډیل نه وایو. نو د دې کوېسچنز دی ریکټیفای لپاره زه تاسو ته څه کوم، آمازون ولې آمازون وایو معرفي کوم. راشئ دغه زمونږ تاسو چې آمازون پلیټفارم کې چې کوم داخلیږو، مهمه دا ده چې د دې هغه مشر څوک دی. دغه تصویر چې متوجه کیږي دا د جیف بیزوس دی، میبي د 2000 کال شاوخوا هغه وخت نه دی، صحیح ده. نو جیف بیزوس په یعنی 94 کال کې لومړنی کس و چې بی ټو سی پلیټفارم د کریټ کړي، او د چې کوم سٹارټ واخیستی د لومړني ځل لپاره کتابونه پکې خرڅوله. چې شي کتابونه یو ډیر وړ کوټې نه سٹارټ کړی و. میبي زه درته وایم
ډیر سمال او د سٹارټ هم خپل د کور د ګراج نه کړو. نو تاسو فکر وکړئ د دې نه یو غټ درس واخلئ چې هر کله بزنس سٹارټ کوئ خپل ایکسپنسز ډیر کم وساتئ او سٹارټ د سمال نه واخلئ. بیگ بنه کوئ ځکه بیگ سره ځکه تاسو ایکسپیرینس نه لرئ. بزنس چې هر څونه خلک تاسو ته خپل ایکسپیرینس وکړي تر څو چې تاسو خپل اکشن کې داخل شوي نه یاست تاسو نشي کولای د هغې په صحیح معنا ریالټي معلوم کړئ. نو بهتره دا ده چې سمال سٹارټ وکړئ او ایکسپنسز مو به حد سمال وي. نو انشاءالله داسې ورځ رسیږي لکه چې نن فکر کو 2024 کال جیف بیزوس د دنیا تر ټولو سرمایه‌دارترینه کس دی چې تقریبا شاوخوا $180 میلیارډ نیټ ورت لري. صحیح ده چې د امازون د پروډکټ سیلز نه دی یوازې نه حاصل کوي د خپل ټوله سرمایه، خو زیاتره سرمایه د امازون ده. خو د دې سړي مختلف پورټفولیو دی بزنس دی. نو په عموم ډول دا تر ټولو چې شي دی بیسټ دی. او اوس به راشو چې ولې مونږ تاسو امازون وایو. د امازون د ویلو لپاره ګوره لازمي دا ده چې مونږ تاسو کمپریسن وکړو بیټوین دوه غټ پلیټفارمونه د دنیا چې کوم په بی ټو سی پلیټفارمو کې کار کوي. یو خو پلیټفارم دی امازون دی او یو چې شي دی ای بی ده. دا یو ایس بیسډ کمپنیانې دي. صحیح شو. ګوره ورلډ وایډ پوزیشنز کې امازون چې دی د مارچ په میاشت کې 2023 کال کې اوریج ډول که تاسو په ګراف کې متوجه شئ دوستانو اوریج ډول د امازون د هر میاشت شاوخوا 2 میلیارډ ویزیټرز لري. یعنی 2 میلیارډ په ګوګل کې سرچ کوي امازون 2 میلیارډ سرچ کوي امازون. همدا ډول که د ای بی پلیټفارم راسه مونږ تاسو وګورو ځکه دلته ویب سایټ ان موبایل دی نو زه دواړه سر کنیکټ کوم. یعنی 300 جمع 250 یعنی شاوخوا به 600 میلیونه یعنی 0.6 بلین یعنی 0.5 بلین یعنی شاوخوا 1% حصہ د امازون ټرافیک لري ای بی. صحیح شو. یعنی 25% یعنی دا به 100% 25 یعنی امازون چې کوم د دنیا پلیټفارم دی 4 برابر خلک ډیر ورته ویزټ کوي او دا یو برابر دی. نو په دې کې هم ای بی څه وکړه امازون وګټله. نو دی خاطر امازون غټ پلیټفارم دی. دویم امازون په 20 ملکو کې ایگزیسټنس لري. یعنی په امازون په 20 ملکو کې چې شي دی د هغه ګودامونه شته. یعنی د امازون چې شي دی آلته پلیټفارمونه پکې شته. آلته ویب سایټ شته ګودام شته مشتریان ورنه جنس رانیسي آرډر ورکوي او څه کوي رانیول کوي. نو کم دی مثلا ایروپ کې ایشیا کې ایسٹ کې امریکاز کې مثلا یو کې سو آلمان اسپانیا جاپان هندوستان سعودي شولو ایجپت دی مثلا امارات دی امریکا کینیډا میکسیکو برازیل دا ټول مارکیټ پلیسو کې چې شي دی موجودیت لري. ای بی هم موجودیت لري خو ای بی لږ شانته زیات دی 26 مارکیټ پلیسز کې دی 26 ملکو کې موجودیت لري. یعنی د دوی چې دی دغه مارکیټ پلیسز چې کوم دی د دوی لږ شانته نسبت په امازون ته زیات دی. اوس مسله دلته اهم دا راپورته کیږي چې مونږ تاسو سٹارټ د کم مارکیټ پلیس نه واخلو. کم مارکیټ پلیس نه. صحیح ده. ګوره د مارکیټ پلیس د سٹارټ اخیستلو لپاره بیسټ انسر دا دی چې مونږ تاسو په دې پوه شو چې د کم مارکیټ پلیس ریوینیو جنریټ زیات دی. نو په هماغه بیس سره آلته مونږ تاسو ته د فیوچر لپاره سکوپ غټ وي او مونږ تاسو دې ته کولی شو چې مثلا په هغه کې څه وکړو ډیولپ وکړو ګروټ وکړو. یعنی هغه مارکیټ کې زمونږ تاسو د پروفیټ زیاتوالی پکې راشي. صحیح ده. اوس ګوره راشي د امازون پلیټفارم وګورو. په امازون کې ګوره د امازون شاوخوا 40-45 یعنی above یعنی زه درته وایم above 50% ریوینیو چې کوم
جنریټ کیږي، یعنی پروفیټ جنریټ کیږي، پیسه لاس ته راځي د امازون خپل زیاترینه پیسې د یو اس مارکیټ نه راوي. یعنی دا معنا ده چې یو اس تر ټولو غټ مارکیټ دی د امازون لپاره او امازون خپل سیلز هلته کوي. ځکه یو اس خلک چې دي اکثرا دوی دومره ټایم نه لري، نو اکثره د دوی پرچیسنګ چې دي ټوله د آنلاین پلیټفارم دی. او یو اس لپاره د امازون چې دی تقریبا 43% مارکیټ شیر په لاس کې دی، او چې کوم ای بی دی ای بی تقریبا 16% دی، یعنی بیا هم دلته ای بی شاته دی. نو دې نه معلومیږي چې سٹارټ به بیسټ چې کوم سٹارټ دی چې کوم چا سره فاینانشلی خوي او د فیوچر گروث غواړي وکي، نو د هغه لپاره دغه د یو اس مارکیټ بیسټ دی، سکیور دی، گروث لري، فیوچر لري، او ان شاء الله چې به ډیر پرمختګ امکانات پکې شته. بل راشي نمبر اف امازون یوزرز. ګوره په امازون کې څومره یوزران شته، صحیح ده؟ اوکې، څومره یوزران پکې شته. ها ګوره امازون کې څومره کسټمر دي، تقریبا 310 میلیونه کسټمر په امازون کې شته. یعنی د دې نه مراد دا دی چې په امازون کې شاوخوا 300 میلیونه خلکو د کسټمر اکاونټ کریټ کړی دی. یعنی امازون 300 کسټمر لري. دا اوس یو سمپل تاسو ته وایم چې په افغانستان کې یو ښه شاپ، ښه دکان څومره به دوی کسټمرز ولري د ایر په حساب سره. میبي یو نفر وایي زه والا لایل کسټمرز چې زما دي مثلا 80 دي، 90 دي، 90 دي، 100، 500، 1000، 2000، 3000، 5000. ګوره 300 میلیونه خلکو ته قرار دی چې امازون کې خپل جنس خرڅ کړي. فکر مو سو 300 میلیونه دا د امازون دی. ای بی لا څومره دی تاسو متوجه شئ. ای بی 100 که اوریج ډول وګورئ، یعنی کسام د 2012 کال نه دی خواته گروت کړی دی، خو یعنی اوریج ډول شاوخوا 100 میلیونه اباف دوی چې دی کسټمر لري. 100 میلیونه. امازون کې څو خرڅه 300 میلیونه او دلته دی 100 میلیونه، او دا خو د 2023 ډیټا ده. نو یعنی دینه مراد کیږي چې یو تعداد آتا وګورئ کسټمر کمیږي د ای بی نه، ځکه کسټمر سرویسز کم دی، خو د امازون کسټمر سرویسز های دی، نو د دوی کسټمر ډیر خواته ډیر شفت کیږي. یعنی د دینه مراد دا دی چې امازون پلیټفارم د کسټمر دی لحاظ نه هم چې دی زیات دی. بل په امازون کې شاوخوا 600 میلیونه ډول پروډکټس خرڅیږي. مثلا کامره شو، موبایل دی، جامې دي، مثلا کتابونه دي، قلم دی، کتابچه دی، هر شي چې دا اوس تاسو په میز کې وینئ دا ټول شی په امازون کې خرڅیږي. ویداوټ ایلیګل ډرګز چې دي، نور هر څه په امازون کې خرڅیږي. نو 600 میلیونه کې شاوخوا 12 میلیونه خپل امازون سیلز کوي. نو 12 میلیونه چې امازون سیلز کوي، متباقي پاتې شو 588 میلیون پروډکټس څوک خرڅوي؟ تھرد پارټي، یعنی مونږ تاسو خرڅو. صحیح ده؟ او په ای بی کې څومره دي؟ ای بی کې ما د سرچ په بیس سره تقریبا شاوخوا 300 میلیونه پروډکټس دي. بیا هم دلته ای بی پلیټفارم د پروډکټ د ټرو نه هم لږ شانته وړوکی دی. بل راشو د امازون نیټ ریوینیو څومره ده، یعنی امازون پلیټفارم کې څومره عاید حاصلوي خپل امازون. تقریبا شاوخوا 500 میلیارد، دا 2022 دی، اوس تقریبا شاوخوا 600 میلیارد ته رسیدلی دی. یعنی د امازون ریوینیو 500 میلیون ډالرز دی چې پر سیکنډ 16 میلیون دی. دا شو د امازون پلیټفارم څومره غټوالی دی. راشه ای بی وګورئ، ای بی کې څومره ریوینیو ده؟ 10 میلیارده. 600 میلیارده ګورئ، 10 میلیارده ګورئ. یعنی د دې نه معلومات کیږي چې امازون پلیټفارم چې کوم دی هغه کې یعنی د گروث ډیر چانسز شته. تاسو چې کله داخل شئ هغه کې گروث به چانسز زیات وي. بل په امازون کې څومره سیلران دي؟ یو خو مونږ تاسو وویله که دلته متوجه شئ کسټمر دی، کسټمر 300 میلیونه دی، خو سیلرز یعنی چې کوم کسان جنس خرڅوي، مونږ تاسو چې کوم جنسونه خرڅوو، مونږ تاسو یعنی ارقام څومره دي په
امازون کې څومره دي؟ شاوخوا 10 میلیونه کسان دي. اوس یو سمپل کوېسچن تاسو مایند کې راشي چې ما ته لاندې لیکلی چې فقط 2 میلیون اکټیو یوزرز، یعنی 2 میلیونه کسان دي چې په امازون کې سکسسفل کیږي او متبقي 8 میلیون کسان چې شي دي هغه فلوپ کیږي. اوس به زه تاسو ته دا ذهنیت درته درکم چې ولې 2 میلیونه ناکامیږي. نو تاسو کایندلی بیا په چی شي کې په کامنټ سیکشنز کې دا ولیکئ چې why 2 millions get fail. اوکې اوس راځو د ای بی پلیټفارم کې ګورو چې څومره اکټیو سیلران دي. په ای بی کې شاوخوا 25 میلیونه، یعنی اوریج که زه ووایم 18 میلیونه یعنی 15 میلیونه اباف دي. اوس تاسو وایئ چې جی امازون دومره غټ پلیټفارم دی ولې 2 میلیونه پکې شته او ای بی کې 25 میلیونه دي. خبره دا ده چې ای بی پلیټفارم ډیر ایزی ده. هغه چې کوم کسان په ای بی کې اوسیږي امازون نشي کولی په هغه په امازون کې داخل شي. نو موږ تاسو ته د ورلډ بیګست پلیټفارم تاسو ته ښیو. هغه پلیټفارم کې چې کامیابېدل شانته سخت دی خو د دنیا سکسس پکې زیات دی. اوس راشو کسان دوستان لږ شانته میبي ستړي شوي واوسیږي نو تاسو کولی شئ چې یو دمه واخلئ 5 منټس لپاره. راځو موږ تاسو دا وایو چې ولې خلک ناکامیږي. یو وجه دا ده lack of proper knowledge. پوهه چې شي ده کمه ده پکې. زه به اوس تاسو ته ووایم چې کوشش کوئ پوهه مو لومړی په امازون کې کمپلیټ کړئ. یعنی چې کله تاسو امازون سټارټوئ اټلیسټ مینیمم 3 منثس تاسو په دې فوکس کې مو وکیږئ چې زه به ژر ګټه وکړم، ژر اکاونټ کریټ کړم، ژر به مثلا هغه ډاکومنټ اسوسییټډ ډاکومنټس د دې سره لانچ کړم او زه وکولی شم مثلا خپل پروډکټ لومړنی پروډکټ څه وکړم لانچ کړم. نه، تاسو فوکس په دې کوئ چې زده کړه وکړئ، ځکه د لرنینګ نه مخکې لرنینګ راځي. یعنی ال اخواته که ارنینګ وي، یعنی لومړی به تاسو پوهه حاصلوئ وروسته به ارنینګ کیږي. نو 3 میاشتې چې کوم زمونږ برنامه ده نو تاسو به کوشش کوئ چې فوکس پر څه شي وي؟ پوهه حاصل کړئ، ځکه لاک آف نالج چې دی وژني مو تاسو لاس پکې کوئ. اوس میبي یو شی ټاپک دی تاسو هغه په هغه کې ډیپ لا نړئ یا پوه نه شولئ او تاسو یو پروډکټ لانچ کړئ یو زره شانته لاس وکړئ، نو تاسو په $100 به لاس کوئ. نو بهتره دا وي چې پوهه لومړی تکمیل کړئ وروسته زده کړه وکړئ. او چیرته چې مثلا اوس وایي چې امازون ویټ ان 1 منث یا مثلا وایي چې مونږ لرنینګ درته کوو دا سکیم دی. 3 منثس مینیمم تاسو ته چې دی کار دی. دویم کوشش به وي چې په ټیم ورک کې کار وشي، ځکه ټیم ورک چې دی ستاسو فاینانشلی به هم پیسې ډیوایډ کیږي او دویم ستاسو خوالی دا وي چې موټیویشنلی یو بل سره ښه وي، کار لوډ به هم کمیږي او بل تاسو سکسس ته ډیر ژر رسیږئ نسبت انډیویژوال ورک ته. صحیح ده؟ نو دغه دوی مین فیکټرز دی او دغه به چې کنسیډر کوئ پوهه پلس ټیم ورک کې به کار کوئ، انشاءالله امازون زده کړه دومره ټف نه ده. صحیح شو؟ ای کامرس پلیټفارم کې که تاسو امازون پراپر زده کړئ مغز مو به دومره کلاو شي چې سبا ته تاسو ای بی سټارټ کړئ، بله ورځ به تاسو شاپیفای کې میبي شفت شئ، میبي تاسو فریلانسینګ کې داخل شئ، نور پلیټفارمونه زده کړئ، دومره به ګروډ پکې وکړئ چې تاسو ایکسپیکټ به هم کړی نه وي. نو اوس پوه شولئ چې وای 20% اکټیو سیلرز دي، هماغه 2 ریزنز پر بیسډ کې. اوس خو په دې پوه شولئ چې کوم بیسډ ماډل زموږ تاسو لپاره دی او کوم ماډل دی د ګروډ لپاره بیسډ دی، هغه امازون دی. نو اوس امازون خپله په څو مختلفو ډولونو تقسیم شوی دی. یو دی امازون بزنس ماډلز چې دی په 4 هغه چې کوم یوې کامن دی تقسیمات شوی دی. یو دی پرایویټ لیبل دی، صحیح شو؟ یو دی هول سیل دی، یو دی آربیټراج دی، یو دی ډراپ چې دی ډراپ شپینګ دی. دا ټول به انشاءالله مونږ تاسو 1 by 1 به کور اپ وکړو.
ها لومړی راشو چې ووایو پرایویټ لیبل یعنی څه. ګوره پرایویټ په معنا د شخصي، لیبل په معنا د لیبل، صحیح ده. یعنی په امازون کې یو پروډکټ خرڅول خپل تر لوګو لاندې، خپل تر ټاپې لاندې، خپل په نامه لاندې یا خپل په چې کوم تاسو لوګو ورته یا کوم ټریډ مارک ورته وایي د هغه تر لاندې خرڅول ته څه شي وایي؟ پرایویټ لیبل وایي. دا یاد لرئ. پرایویټ لیبل ریالټي دا ده چې تاسو به خپل ټریډ مارک رجسټر کوئ، خپل لوګو رجسټر کوئ او تاسو به څه کوئ؟ هغه پروډکټ لانچ کوئ او په امازون کې څه کوئ؟ سیلز کوئ. نو سمپلی ورډز کې موږ داسې ویلی شو چې پرایویټ لیبل بلډینګ یور اون برانډ، یعنی خپل برانډ جوړول، خپل تر لوګو لاندې په امازون کې جنس خرڅول، دې ته موږ څه وایو؟ پرایویټ لیبل وایو. زه به تاسو ته سمپلی یو مثال درکم، بیا وروسته به په پروز اینڈ کونز راشو، ګټه او نقصان د پرایویټ لیبل. ګوره یو مسله دا ده چې دغه متوجه شي، ګوره هلال دی، دغه چارجر چې دی سره دی چې کوم وایر ور سره کنیکټډ دی، دا ګوره جوړیږي مینوفیکچر په کوم ځای کې کیږي؟ په چاینا کې کیږي، خو لوګو د څه شي ده؟ هلال ده. دا راځي د افغانستان په مارکیټ کې خرڅیږي. دا یو څه شي دی؟ برانډډ پروډکټس دی. یعنی هلال چې نن ورځ خپل ټاپه په هر شي کې وي، په افغانستان کې په الکترونکس کې ټرسټیبل څه شي دی؟ الکترونکس سٹور دی، برانډ دی، چې بدینه موږ تاسو ټرست لرو چې دا هلال به ښه با کیفیت جنس به څه کوي؟ افغانستان ته اراکوي. نو دې ته موږ څه شي وایو؟ پرایویټ لیبل وایو. خو په لوکل بزنس کې اوس عین شی که هلال وغواړي خپل ټاپه به د یو ایس سره ثبت نام کی او پلس خپل ټاپه به په امازون کې ثبت نام کی، همدغه جنس دی کولی شي چې په یو ایس مارکیټ کې هم خرڅ کی. ښه اوس دې ته مونږ څه شي وایو؟ پرایویټ لیبل وایو. نو اوس د پرایویټ لیبل خوالی او بدوالی څه شي دی؟ زه به تاسو ته یو ډیر سمپل اگزامپل درکم، که څه هم دا اگزامپل دومره ښه نه دی، خو کوشش کوئ دوستانو چې هر بزنس سټارټیږي که د پرایویټ لیبل وي سټرګل یې زیات دی، ځکه تاسو یو نوی شی پروډکټ څه کوئ؟ په دنیا کې لانچ کوئ. ښه ګوره که تاسو متوجه سئ دغه 555 چې کوم نسوار په افغانستان کې دي، هلته تاریخ متوجه شي اسټابلیشمنټ ټایم یې چې دی 2004 کال کې، دا چې کله افغانستان کې را داخل شو، دغه چې کوم افغانانو د دې کمپنی سٹارټ کړله، نو د دې د کمپنی سٹارټ لپاره دوی داسې وه چې انیشیلی چې کله دکانداران تلله هغه ویل چې دا خلک نه استعمالي، ګرد افغانان کپه نسوار استعمالي. صحیح شو؟ نو دې نفر ویل نه، دینو 2 کاله 3 کاله متواتره همدغه جنس په نقصان خرڅ کوي. نقصان یې داسې خرڅ کوي دی مجبور و چې په یو کارتن به یې خرڅوی، خو پکې 10-15 پاکټ به یې فری ورکوله پکې. صحیح شو؟ نو د 2-3 کاله په نقصان خرڅ کوي. د ویله چې داسې به زه ته د دې شابه تر هغه وخته پرې نږدم تر څو چې هر 15 افغانۍ کې یو دانه متاسفانه هغه نسوار ونه وایي. صحیح شو؟ نو نن ورځ هماغه حالت دی چې نن ورځ دغه 555 تنه په کابل کې میبي موستلی چې څومره ما ډیټا کلیکټ کړی دی، دوی په یو ورځ کې اټلیست 30 lakhs نه اباف دوی څه کې تنه په کابل کې سیلز لري. نو که د دې پروفیټ مارجن که تاسو وباسئ اټلیست مطلب 10 یا 20% هم اوسیږي، دوی شاوخوا 2 لک افغانۍ به دوی څه کوي په یو ورځ کې پروفیټ کی د یو ولایت نه. دا چې نور ولایتونه دي هغه تاسو خپل تصور وکړئ. یعنی د دې نه مراد دی که تاسو غواړئ د لومړي ځل لپاره یو شی که څه په امازون کې او که څه په فیزیکل بزنس کې وي، صحیح شو؟ نو د لومړي ځل لپاره لانچ کول یو برانډ چې څوک یې نه پیژني، تاسو د هغې یو تعداد فواید او نواقص مې تاسو ته وویله. نو ګوره فواید یې څه شی ده؟ یو asset for future، د آیندې لپاره دا سرمایه ده. اوس مثلا زه یو مثال درکم چې کوم
555 فی الحال ګروټ کوي، هیڅ د سره کمپټیټر سره ګروټ نشي کولای. یو دوم نو هایجیکینګ، د دې نوم نه استعمال نشي کولای. 555 کاپی په افغانستان کې په هیڅ وجه نشته. دلیل چې شي دی چې دا لوګو برانډډ دی، دې نه څوک استعمال نشي کولای. عین شی په امازون کې هم دی چې ستاسو لوګو یو دفعه په امازون کې ثبت شو، ستاسو په لوګو تر لاندې هماغه پروډکټ هیڅ څوک نشي خرڅولی. دویم د هغې نه څه شي نشي کولی، د نوم نه غیر استعمال څوک نشي کولی، او فایده هم بې حده زیات ده. خطر دی کې چې شي دی، لومړی شی دی پی پی سی کمپین. یعنی یو خطر د دې دا دی چې تاسو باید، خطر نه دی خو مطلب دومره سرمایه در سره وي چې اټلیست تاسو دغه پروډکټ څه وکئ، دغه پروډکټ ته باید اعلانات وکئ، ځکه نوی شی دی تاسو معرفي کوئ. اعلانات ځکه په کوم پلیټفارمو کې کوئ شي، ځکه چې کوم لوکل والا دی لکه ټي وي شول، لکه مثلا نیوز پیپر دی یا مثلا سټیکر دی، دا شی خو په هغه مارکیټ کې چې تاسو امازون پلیټفارم کوئ دا ډیر مشکل دی، ډیر قیمت جګ دی. نو تاسو به اعلانات چش کې وي، فیسبوک کې وي، ټیک ټاک کې وي، په انسټاګرام کې به وي، یا مثلا په یو سټیټ کې به وي، په مختلف سوشل میډیا کې تاسو به چش کوئ، ډیجیټل مارکیټینګ کوئ. نو د دې اعلاناتو ګوره ضرورت ډیر، یعنی ډیر اعلانات ته سرمایه ضرورت دی. او بل ګیواوی به وي، یعنی مطلب دا دی چې تاسو به شی کسټمر ته په امازون په ټرو به مفت ورکوي، دغه څه چې 555 مفت ورکوي تاسو به هم مفت ورکوي. بل چې کوم کلاینټ ایشوز که کسټمر یو پروډکټ خوښ نشولو، یا دا چې مطلب پکې نیگیټیو فیډبیک د پروډکټ پاک لول کې دغه هینډل کول به هم ستاسو پر غاړه وي. ښه سرمایه څومره پکار ده؟ 50,000 تر 1,00,000 ډالر. اوس شاید تاسو ذهن کې راشي چې یو تعداد وایي والا استاد جي دا خو ډیره زیاته ده، موږ یو تعداد اوریدلی دي چې په ډیره کمه سرمایه سټارټیږي. ګوره ما تاسو ته ویل چې دا پرایویټ لیبل دی، دا وایټ لیبل نه دی. ګوره په امازون کې تاسو کوی شي چې پروډکټ جنریک هم لسټ کړئ. چې شي جنریک دغسې ګوره یو بوتل دی ویډاوټ لوګو پکې نشته. تاسو کوی شي دغسې هم جنس په امازون کې لیست کوي، لوګو چې په دې کې ډیره کمه سرمایه سټارټیږي. خو داسې یو لیست کریټ کول، یعنی داسې یو پروډکټ خرڅول، یو خو د دې فروشات دومره خلک ټرسټ نه کوي پکې. یو دا اوس که زه تا ته یو دکان کې لاړ شي، که داسې یو لوګو یو بې لوګو والا کم تاسو رانیسئ، اوبویسلی لوګو والا، ځکه وایي دې کې ټرسټ شته. نو یو خو په دې کې چې تاسو ټرسټ نه بلډ کیږي د کسټمر سره، یو دا مسله ده. دویم چې دې ته اعلانات زیات کیږي، چې اعلانات وشو مطلب ان کیس که هغه پروډکټ سیلز نشو، مطلب ان کیس ښه سیلز جوړ شو، خیر یو بل کس راغی په همدغه پروډکټ خپل لوګو یې ونیول، د همدغه نه استعمال وکړئ، نو وروسته خو تاسو نشئ کولی لیست کړئ. نو دې کې د لیسټینګ ایشوز هم ډېر راځي، او بل دې کې د فیوچر نشته. صحیح ده؟ نو پرایویټ لیبل کې که څوک په صحیح معنا غواړي چې میلیونر سي، نو پرایویټ لیبل د هغوی لپاره د پروفیټ جنریشنز پلیټفارم دی، خو دې کې سرمایه به زیات پکارېږي. صحیح ده؟ نو انشاءالله پوه شولئ چې پرایویټ لیبل څه دی؟ خپل برانډ کریټ کول دي، خپل تر لوګو لاندې په امازون کې جنس کریټ کول دي، چې په دې کې په عمومه ډول تاسو ته به د آیندې لپاره سرمایه ښه پروفیټ به پکې ګټئ، ستاسو د لوګو نه څوک استعمالوي. فقط خطر دا دی قربان چې سرمایه زیات غواړي، او که سرمایه زیات ته همدومره به پروفیټ به هم زیات وي. دویم چې شي دی امازون هول سیل. امازون هول سیل چې ته وایي، که تاسو متوجه سئ ما ته ټاپ کې لیکلی دی سیلینګ ادر برانډ پروډکټس، یعنی د نورو برانډډ پروډکټس سیل کول په امازون کې چې ته وایي امازون هول سیل. کوم برانډونه دي؟ مثلا دغه یو اگزامپل مې درکړی د یو ایس کې، مطلب دا تر ټوله ټاپ برانډونه دي. مثلا لکه کولګیټ خو انشاءالله زیاتره ورسره آشنا یاست، اورل بیم آشنا یاست، اوریو کیکونه، مثلا پیپسی، نیسلې، لیز چپسونه، کیټ کیټم، مثلا KFC. دا مسله ګوره په عمومه ډول دا د دنیا تر ټولو غټ برانډډ پروډکټس،
یعنی ګور دی خلکو کلونه مخکې خپل لوګو د یو ایس سره همدارنګه په امازون کې دوی څه کړي دي ثبت کړي دي او خپل پروډکټس کلونه کېږي چې لیست کړي دي او سیلز روان دی. نو دې ته موږ تاسو څه شی وایو امازون هولسیل، یعنی دی already established برانډ، یعنی هغه برانډونه چې کامیاب شوي دي، سیلز یې ښه هاټ دی، په امازون کې لیسټډ دي. موږ تاسو څه کوو دی مثلا که 10 نفر خرڅوي 11 نفر به موږ تاسو وایو، یعنی د برانډډ شی خرڅول دي. ها نو دې کې خواله چې دی یو خو په دې کې خواله دا دی چې خطر پکې نشته. خطر ځکه نشته ځکه دا already چې دی established business دی. زه به د دې لپاره چې دا پرو ان کان پراپر تاسو پوه شئ، زه به تاسو ته یو اگزامپل درکم. صحیح ده؟ ګوره اگزامپل به داسې وي، مثلا په افغانستان کې کله چې تاسو د لومړني ځل لپاره یو دکان خلاصوئ، دکان څه کوئ؟ خلاصوئ. نو مثلا کیک امکان لري چې کیک هم ستاسو په نامه وسی، قیماق هم ستا په لوګو وسی، مثلا چپس هم ستا په لوګو وسی، پیپسی هم ستا په مثلا نشابه هم ستا په لوګو وسی، انرژي ډرینک هم ستا په لوګو وسی. نه، ته مجبورې چې هولسیل وکې، ته مجبورې چې برانډډ شی خرڅ کې. یعنی مراد دا دی چې ته مجبورې قیماق د مل پیک، نشابه د پیپسی او کوکا کولا، مثلا انرژي د الاکوزه او هیټ، مثلا کیک د پدیدی، مثلا صابونونه د مثلا ډوف صابونونه دي، مثلا کریم شامپو هید اینڈ شولډرز دا شیان خاص کې. یعنی تاسو په ریالټي کې چې کله نوې بزنس کې سٹارټیږي او یو سٹور خلاصوي، تاسو مجبور یې چې برانډډ مطلب مجبور یې چې د برانډ شي خرڅ کړئ او یعنی هولسیل وکړئ. نو دې کې خواله چې شي دی ګوره یو دې کې خطر نشته، دومره خطر څه وجه نشته. ګوره تاسو اعلانات ته ضرورت نه لري. تاسو کوم دکاندار کوم ورځ لیدلی چې وای راشه مل پیک ښه شی دی؟ نه وای، خو هغه مل پیک پوهېږي کارې پوهېږي، یعنی کوکا کولا د کارې پوهېږي او نور مسایل دي. دې کې څومره بجټ پکار دی؟ هولسیل ریالټي دغه ده چې 3000 تر 5000 پورې سرمایه پکار ده. یو تعداد به وایي چې جی خلک وایي چې مونږ هولسیل د 1000 نم سٹارټولی شو، 1500 نم سٹارټولی شو. اوکې یس سٹارټوی شو، خو په هغه کې پروفیټ مارجن به کم وي. نو هلته به داسې چې پروډکټ خرڅوي هماغه به پروفیټ به میبي $50 به دغه نه ابو ایکسپیکټ کول ډېر د ذهن نه چې شي دی لرې دی. نو دا چې کوم یو دی it's one of the best way to start as a newbie. که تاسو غواړئ په امازون کې داخل شئ او اولین پلیټفارم زده کوئ، امازون هولسیل بیس پلیټفارم دی. وجه چې شي د ما تاسو ته وویله چې نوی دکان ته خلاصئ، دا لاجیکل ریزن دی تاسو ته یې راکوم. تاسو چې کله دکان خلاصوئ، دکان د سٹارټ کولو لپاره ګوره تاسو مجبور یاست چې برانډډ شی خرڅ کړئ، یعنی د نور برانډو کوکا کولا، پیپسی، مل پیک دا شی خرڅ کړئ. خپل لوګو هغه وخت وکړئ چې ښه سرمایه مو پیدا کړه، لاړ شئ خپل لوګو ثبت کړئ او یو یا دوه پروډکټ خپل تر نامه لاندې یا د چین نه راوئ یا د چې پروډکشن خپل افغانستان کې کوئ، تاسو به څه کوئ هغه جنس لانچ کوئ. په امازون کې هم عیني کار دی، تاسو به برانډډ شی دی. مثلا کولګیټ دی، یو کولګیټ غاښو برس دی، مثلا په میاشت کې 20,000 قلمه خرڅېږي، 10 نفر خرڅېږي، 11 نفر به یې دی. سو سمپل. نو اوس پوه شولئ پرایویټ لیبل هغه وخت شفت شئ چې ستاسو سره کافي مطلب سرمایه وي، چې کله سرمایه در سره سفیشنټ شوه تاسو یو پروډکټ لانچ کړئ. که د غاښو یو سمپل برس هم اوسېږي خو مثلا هغه تاسو لانچ کړئ، د لانچ چې کله هغه سکسس ته ورسېدي میبي 6 میاشتې یو کال هغه ستاسو په انویسټمنټ او پلانینګ کار لري. نو چې کله سکسس ته ورسېدي بیا هماغه یو شی کلونه تاسو ته کفایت کوي، عمر دی. بچیان چې د ژوندي اوسېږي تر څو چې همدغه اکاونټ دی همدغه به انشاءالله کار کوي. ها اوس راځو تھرډ پلیټفارم چې کوم یو دی چې خلکو لاست کې دا استعمال کوي، آربیټراج دی. آربیټراج چې دی څه دی په حقیقت کې؟ ګوره دی ما خو تاسو ته وویله چې پرایویټ لیبل
برانډډ شی یعنی جنس خرڅول په امازون کې خپل تر لوګو لاندې یعنی خپل برانډ کریټ کول. هول سیل می وایله چې په امازون کې د برانډډ شی خرڅول یعنی د بل چا تر لوګو لاندې خپل یعنی د اماغه د لوګو والا جنس خرڅول. صحیح شو، خپل لوګو دی نه ده. اوس آربیټراج څه دی؟ آربیټراج هم عین هول سیل غوندې دی. تفاوت دی آربیټراج او هول سیل کې همدومره دی چې ګوره سورسینګ پوینټ تفاوت کوي. چې شي تفاوت کوي؟ سورسینګ پوینټ متفاوته دی. یعنی دا معنا چې مونږ په امازون هول سیل چې کله کوو جنس د چا نه پرچیز کوو؟ دی خپله د برانډ نه، ډسټریبیوټر نه یا هول سیلر نه کوو. خو آربیټراج چې کله مونږ تاسو کوو سورسینګ د چا وي؟ میبي هول سیلر او ډسټریبیوټر نه هم کوی شي، خو هغه ان کیس چې هغوی ستاسو نه ال ال سی درنه ونه غواړي یعنی جواز د کار ونه غواړي، د هغوی نه هم پرچیز کوی شي. یو بل پلیټفارمونه دی لکه د ای بی نه هم پرچیز کولی شي، دی چاینا نه هم ته کوی شي چې جنس راوي خو کوالټي والا وي. صحیح ده؟ ها اوس دی کې مسله چې شي ده اصلا داسې دی. بل تفاوت دا دی چې تاسو چې کله امازون هول سیل کوئ چې کله غواړئ پروډکټ لیست کوئ، لیست په پروډکټ کې تاسو نه چې څه غواړئ؟ انوایس غواړئ، بل غواړئ، بل چې په هغه بل کې ستاسو د کمپنی نوم او د کوم سیلر دی د هغوی هم ډیټیلز پکې لیکلی وي. اوس مسله دلته دا ده چې په آربیټراج کې ستاسو نه انوایس نه غواړي، په همدې خاطر دی چې تاسو یعنی د دروازه خلاصه ده، هر څوک کولی شي دا جنس خرڅ کړي. ها اوس دې کې مسله چې شي ده څه خاطر آربیټراج نن ورځ فیوچر نه دی. فیوچر د چا لپاره نه دی؟ هغه کسان چې په ایشین ډیټیلز جوړي یعنی که په ایروپین یا په یو ایس ډیټیلز جوړ شي آربیټراج د هغوی لپاره دی. ها اوس مسله چې شي ده داسې وه چې کله آسیایي ملکونه پوه شوله چې ای کامرس داسې دی او هغسې دی، ښه پیسه ګټل کېږي پکې، نو خلک څه وکړه؟ اکاونټونه جوړ کړه پکې. هغوی سټارټ د څه شي نه وکړه؟ آربیټراج. یعنی په ابتدا کې امازون انوایس نه غوښتی، نو هر چاته اجازه ورکوله چې خپل جنسونه موستلی خرڅ کړي ځکه ګروټ وکړي. وروسته داسې مسله شوله چې همدغه آسیایي ملکونه خلکو صحیح ده یو ایس هم کوي خو ډېر کمه کچه، نو هغوی څه وکړه؟ جنسونه بې کیفیته د چین نه مثلا لکه د اډیډاس بوټ دی خرڅېږي $100 دوی په چین کې عین هوبهو بې کیفیته جوړ کړه په $10 او دوی راوړي دلته تر $50 مثلا ویره سوی او پکې هر جنس کې $80 دوی پروفیټ کوي. چې کله کسټمر ته دا بوټونه ورسېدل، زه یو اگزامپل درکوم، نو د دې کیفیت کم و، نو دې کې د امازون نوم هم بد شو، په دې کې مثلا د اډیډاس نوم هم بد شو. نو دې وجه نه امازون د دې سولوشن لپاره څه وکړه؟ وایي د دې نه وروسته چې کوم برانډډ پروډکټس دي چې په امازون کې خرڅېږي باید انوایس ولري. نو تر فل حال هم یو تعداد برانډونه دي چې وایي مونږ انوایس نه غواړو ځکه هغوی خپل سیلز ته ګروټ ورکړي، هغه غواړي چې خپل فیوچر ښه کړي. نو دې وجې نه فی الحال هم آربیټراج شته، خو د آسیایي ملکو خلکو لپاره نو، ځکه هغوی شک پر کېږي چې همیشه فیک شیان خرڅوي. نو دې وجې نه چې کله تاسو آربیټراج کې داخل هم شئ سیلز هم وکړئ میبي 2 months 3 months میبي هماغه سیلز چې چالو وسي ستاسو نه انوایس غواړي، چې انوایس نه وي ستاسو اکاونټ سسپینشن رسک کېږي، بیا دا ډېره غټه لانجه ده. صحیح ده؟ خدا شو آربیټراج انشاءالله خو پوه شوي یاست چې د آربیټراج تفاوت دا دی، سورسینګ پوینټ تفاوت دی او د انوایس مسله پکې ده. بل راشو ډراپ شپینګ چې شته وایي. ګوره ډراپ شپینګ چې دی دغسې یو مسله ده. زه به تاسو ته ډراپ شپینګ سمپلی د دغه فوټو په ترو تاسو ته څه وکړمه ویې ښیمه. ګوره ډراپ شپینګ څنګه مسله ده؟ که تاسو په دې فوټو کې متوجه سئ، لیفت سایډ کې د غاښو برس او کریم دی په امازون کې خرڅېږي په $10، په لیفت سایډ کې دی عین جنس دی ای بی دی خرڅېږي عین جنس په $10. اوس څنګه کېږي؟ ما په امازون کې هم اکاونټ جوړ کړی، په ای بی کې هم اکاونټ جوړ کړی، او دواړه پروډکټ چې شي دی انګیټډ پروډکټس دي، یعنی هغه پروډکټس چې انوایس نه غواړي. ښه اوس مسله به دلته څنګه کېږي؟ مسله به دلته دا وي زلمیانو
چې یو کسټمر راغی په امازون کې زمانه دغه جنس زمان نوبت رسیدلی و زمانه دغه جنس څه وکړي پرچیز کړي $10 خو ما څه وکړه زما دلته خپل ګودام نه و خپل ګودام نشته را سره نو دلته به جنس څنګه کومه د ایبی نه ټرانسفر کومه امازون ته د ایبی نه ټرانسفر کوم کسټمر ته چې کله آرډر راغی په امازون کې دا کسټمر اډرس راځي په هغه اډرس د ایبی نه څه کوم شپ کوم ښه اوس دلته مسله چې شي دا دی کې یو ایشوز ده چې دا د امازون د پالیسی خلاف ده کم خلاف دی ګوره وی ټی آر ایل ایس آر ای ټی زیډ کلیمز کسټمر سرویس کلیمز مطلب جنس نا وخت رسیدل دا ټول کلیمز تر رسک راندې راځي نو ډراپ شپینګ په امازون کې بیسټ آپشن نه دی یو خو بیسټ آپشن نه دی ځکه د پالیسی خلاف دی رسک د اکاونټ سسپنشنز ریټ پکې های دی او بل مسله دا ده چې د کتاس بل مسله دا ده چې د اسلام د لحاظه هم دا شی ښه نه دی ځکه اسلام کې دا مسله ده قربان چې تاسو کله غواړئ امازون کې مثلا اسلام کې داسې وایي چې تاسو غواړئ یو جنس خرڅ کړئ باید د هغه جنس مالک تاسو اوسئ یو مثال زه درکم یو نفر راځي ما ته وایي وروره زه دغه موبایل درنه رانیسم هغه زه دا موبایل خو نه لرم خو په $10 درته خرڅوم الان چې ملکیت ستا په لاس کې نه دی چې امکان لري یو خو هغه جنس ریټ جک شي دا لري چې میبي هغه جنس تاسو ونه شو کولی نو دلته ترانزکشن وشو خو جنس ترانسفر نشو نو دی وجه نه دا هم د اسلام د لحاظه ډراپ شپینګز جواز مختلفو کسانو ویلی دی چې ښه نه دی نو تاسو بیا هم ریسرچ پکې کولی شئ نو په دې پوه شولی چې زمونږ تاسو لپاره چې کوم بیسټ ماډل دی کوم یو دی نیویز لپاره کاینلی په کامنټ کې ولیکئ هر چا چې ولیکئ نو انشاءالله چې ټوله به مسله حل شي نیکسټ راغلو اوس به په دې خو پوه شولو په دې خو پوه شولو چې امازون څه شی دی کم ډولونه دي او بیسټ ماډل کم دی اوس د افغانستان نه امازون څنګه پاسبل دی یا دا چې داسې افغانان وایي چې میبي د نور ملکونو دا ویډیو ګوري دا افغانان ورورونه دا به وایي چې وروره دا امازون هاو از اټ پاسبل دا څنګه پاسبل دی ښه ګوره په امازون کې دوه ماډل دي یو ماډل دی په نامه د اف بی ای او یو ماډل دی په نامه د اف بی ام اف بی ای چې ته وایي فولفلمنٹ بای امازون فولفلمنٹ بای مرچنٹ یعنی فولفلمنٹ دا معنا ورکی فولفلمنٹ نه مراد دا دی چې د مشتری تر رسولو پورې ای تر زی ټول د امازون پر غاړه دی یعنی پیک چې کله جنس پیک کیږي شپ کولی تر کسټمر پورې ټول د امازون په غاړه کې دی یعنی که سمپلی زه د امازون پلیټ فارم درته وایم کار چې کوم روان دی داسې دی زه مثلا افغانستان کې ناست یم زه د انټرنیټ په طریقې د کمپیوټر په وسیله په مختلفو طریقو یو ښه جنس پیدا کوم او دویم د دې جنس لپاره زه یو سپلایر پیدا کوم په یو اس کې که هولسیل کوم مثلا د چا نه زه دا جنس رانیسم صحیح شو نو دلته زه څه کوم دا جنس نفر پیدا کوم د هغې نه وروسته زه څه کوم دا جنس انتقالوم په امازون ګودام ته اوس امازون ګودام څه کوي امازون خلک پیک کوي زما جنس پورته کوي چې کله آرډر راغی د دې پیکیجینګ د هغه پر غاړه او د مشتری تر کور رسولو دا ټوله د امازون پر غاړه دی یعنی دغه ماډل وګورئ پیک کول شپ کول او ان کیس چې کوم مشتری خوښ نشولو دغه ریټرن هم ټوله د امازون دی یعنی د فولفلمنٹ سرویسز چې دی ټوله د امازون په لاس کې دی نو اوس دی کې خواله چې شی دی دی کې سردردي نشته او فقط دومره چې امازون خپل چارجز درنه کوي ځکه هغه په ګودام کې ته جنس کې سټوریج کاست دی تر مشتری تر رسول شپمنٹ کاست دی صحیح شو او کر ان کیس ریټرن مسله د هغه دی نو دا ټول درنه څه کوي چارجز کوي بل دی اف بی ام فولفلمنٹ بای مرچنٹ یعنی دا چې شي پیک کول شپ کول ټول دی خپل مرچنٹ یعنی زمون تاسو خپل پر غاړه دی نو دا به کله پاسبل وي موستلی هغه وخت پاسبل دی چې تاسو کله په هغه 20 ملکو کې په یو ملک کې اوسئ نو تاسو بیا کوی شئ اف بی ام وکئ
نو دا چې شي دی fulfillment by merchant. په دې کې خبره چې شي د که تاسو په امریکا کې مو څه اف بی ام وکړه دې کې چې د سردردي ده خو مسله دا ده چې پروفیټ پکې شته. مثلا که fulfillment by Amazon کېږي اف بی $1 بستانه چارجز کی کته ته خپل وکي مې بي $5 $2 ډیره غټه خبره ده چې سل قلم ته خرج کې $200 د پاتې کیږي خو سردردي لري او چې ان شاء الله تاسو چې کله په شل ملکو کې هغه یو ملکو کې لاړ اف بی ام سرویسز خپل وکي خو دا ډیر هډیک شي دی ځکه امازون په اوغه غټوالي دا ټول شی هندل کول دا غل لپاره ډیر ټاف دی نو موږ تاسو دومره کوچنی او دا ټول انوینټری مینیج کول شپ کول دا ټول یو بورډن دی نو هغه کومه ګټه نه خیر سه امازون ته دیم خیر ورسیږي صحیح شو. نو موږ تاسو خو اف بی ام نشي کولای ځکه په افغانستان کې په دې شل ملکو کې خو نه یو نو موږ تاسو چې کوم پاسبل دی اف بی ای دی سمپلی ما تاسو ته وایل چې څه کوي موږ تاسو چې کوم ټاسک دی په امازون کې جنس پیدا کوو د چا نه رانی سو امازون ته انتقالو سو سمپل دا غتري ټاسک کیږي. ها اوس په راځو نیکست کوم آپشنز دی یو بل موضوع دا د زلمیانو چې دلته په دې کلاس کې به داسې کسان وي چې مې بي وای مونږ سره پیسې نشته استادجي مونږ خو دومره انویسټمنټ نه لرو لکه $2,000 $1,000 $3,000 مونږ انویسټ کو ګوره قربان زه تاسو ته یو سمپلی وایم نن ورځ چې څوک چې اقتصاد وایي اقتصاد چې دی بزنس په نامه وایي صحیح ده نو چې څوک کوم بزنس وایي هغه کسان سره سرمایه شته په کامنټ کې جواب راکړئ صحیح شو سرمایه شته نو obviously پیسې نشته هغوی څه کوي 4 کاله 12 کاله مکتب وایي 4 کاله بیچلرز وایي 2 کاله ماسټري وایي تر څو وکولی شي چې خپل سرویسز خرڅ کړي یو چیرې جابس پیدا کړي یو څه عاید لاسته راوړي وروسته هغه عاید نه یو څه سیوینګ وکړي او واپس ری انویسټمنټ کړي نو the best way is to sell your skills نو قربان تاسو کوشش وکوئ چې لومړي ځل لپاره سو سمپل تاسو په فوکس دا وی چې زده کړه وکړئ دا سکیل حاصل کړئ سبا به ان شاء الله تاسو ته پیسې ملاو شي چې کله سکیل دې حاصل کړئ قربان خلق شته چې اکاونټ داغه پیسې داغه خو سکیل ستاوي یعنی په خدای کا سکیل حاصل کړئ که تاسو بې جواب پاتې سوئ یعنی دا ورځ د شاید زه به خپل فون نمبر شریکم او تاسو ما ته راشئ ورته زه دا سکیل لرم او پیسې زه نه کمای کوم نو تاسو کوئ شئ چې ځان لپاره کلاینټ یا د نیټورک په ټرو یا دا چې تاسو کوئ شئ چې دلته فریلانسینګ کې خپل سکلز خرڅ کړئ فریلانسینګ کې دا مختلف پلیټ فارمونه دي تاسو سرچ وکړئ اکاونټونه کریټ کړئ او څه وکړئ کار واخلئ. ښه نو موږ تاسو خپل د ټاپک په اینډینګ کې رسیدلی یو نو چې دغه درې مهم شیان دي زلمیانو یاد لرئ هر شی زده کول مختص په درې شي ده. فرست که تاسو غواړئ یو شی زده کړئ که زه اگزامپل هم دغه امازون درکم د امازون په زده کولو کې زلمیانو لومړنی شی دی رایټ ډایرکشن یعنی سمه لاره. ښه اوس که څوک لاړ شي د یوټیوب نه لرنینګ وکړي یا د آنلاین لاړ شي مختلف ځایونه شیان راواخلي خو ګوره بې استاده امکان نه لري ځکه استاد څه هغه سیستم پوهیږي چې زه دغه سټوډنټس تحلیل کم په کم لیول دی او څنګه ټیچ ورکم څنګه ډایرکشن ورکم څنګه وکوی سم چې فاستلی ورسوم چې خپل د ګول دی چې امازون په 3 منثس کې زه کور اپ وکم دی رسول لپاره نو دا هر څه شی رایټ ډایرکشنز لازمی دی. نو منټر وډاوټ منټر ټاف دی. مونږ تاسو دوه مثال لرو یاد لرئ دوستانو وای چې دنیا کې دوه طبقې خلک دي یو هغه دی چې هوښیار دی یو هوښیار تر دی. هوښیار هغه سړی دی چې خپل د اشتباه نه زده کړه کوي ولې هوښیارتر هغه سړی دی چې د نورو د اشتباه نه زده کړه کوي. نو که تاسو لرنینګ آنلاین وکړئ وډاوټ منټر تاسو چې کله امازون سٹارټ کړئ موسټلی زه دې مطمئن یم چې تاسو په مشکل کې مواجه کیږئ لاس سره یا نور مشکلات سره نو لاستلی تاسو به څه کوئ زده کړه کوئ او هغه شی بیا نه تکراروئ. زه تاسو ته وایم دا کار مه کوئ یو ښه منټر تر لاس لاندې زده کړه د امازون زده کړئ چې کله تکمیل شوله تاسو د هغې د چې کوم هغه اشتباهات کړي کوم مسلې دي هغوی تاسو سره شریکوي او تاسو سمپلی په دې شي کې ګروډ کوئ. دویم چې شي دی چې کله تاسو استاد تر لاس لاندې کار سٹارټ کړئ نو چې کله سٹارټ کولو سره سم تاسو باید څه کوئ کنسسټنسي یعنی تاسو به متواتره محنت وباسئ
وایي چې روم از ناٹ بل ان ا ډے، یعنی روم په یو ورځ کې نه دی جوړ شوی چې کوم قصر دی، هغه پیلس چې دی هغه کلونه وخت ونیولی. نو تاسو چې امازون زده کوئ ډیلی اتلیسټ 2 to 3 hours ورته ورکړئ، ډیر چې چیرې جابس کوئ د هغه سره سم ګډ دلته وخت ورکوئ تر څو چې دا سکیل ډیولپ شي. چې کله سکیل ډیولپ شو هغه ته رسیږي. نو دې لپاره زه یو سمپلی یو ښه اگزامپل لرم. وایم که یو څوک کلب ته لاړ شي 4 ساعته په یو ورځ کې کلب وکړي، د هغه انډم ښه جوړیږي، یا دا چې یو څوک مثلا دا چې شي وکړي د راتلونکي 4 ورځې لپاره هره ورځ 1 ساعت وکړي. نو بیا کامنټ کې میسج پرېږدئ زلمیانو، ځواب منتظر یم. ښه بل نیکسټ چې دی پیشنس دی، صبر. ګوره زلمیانو امازون داسې یو شی نه دی چې په یو نیم میاشت 2 میاشتې کې زده شي، دا وخت غواړي. زه به تاسو ته یو بل ښه ریالټي اگزامپل درکړم. تاسو 12 کاله مکتب، 4 کاله پوهنتون، لاسټلی تاسو ته 15,000 سیلري پیدا کیږي، او ته امازون چې په میلیونو ډالرو بزنس دی، او چې تاسو چې کله ښه سکسسفل شي $100,000 $100,000 $1,000,000 پکې ګټئ شي، نو هغه پاسبل دی چې په یو میاشت کې وکړئ. دا سکیم دی. نو لاستلی ورسېدلو سلمیانو، دغه زمونږ فون نمبر، ایمیل اډرس دی، او انشاءالله چې کوم ستاسو پوښتنې ریلیټډ وي تاسو کولی شئ زموږ نه پوښتنې وکړئ. موږ ستاسو په خدمت کې یو، او انشاءالله چې انکوایریز موستلی چې ستاسو وي زموږ فري آف کاسټ درته کوو. او چې کوم انشاءالله چې کوم دغه د نن ورځ چې کوم موضوع هیله ده چې تاسو زده کړه کړې وسي چې فیوچر کې چې کله امازون سټارټ کوئ، سټارټ مو د رایټ ډایرکشن وي، ځکه رایټ ډایرکشن وي تاسو ته سکسس پیدا کېږي، که رانګ ډایرکشن وي سکسس به نه وي. نو د دې سره سم موږ تاسو خپل جلسه هم دلته په اتمام رسوو. تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.